زه د دې وخت د دې حالاتو تقاضو بدل کړم. زه د دې وخت د دې حالاتو تقاضو بدل کړم. شریف انسانو ما د خلکو رویو بدل کړم. زه د دې وخت د دې حالاتو تقاضو بدل کړم. شریف انسانو ما د خلکو رویو بدل کړم. زه ډېر بې حسه وم په چا به مې زړه نه خوږېده. زه ډېر بې حسه وم په چا به مې زړه نه خوږېده. دا چې حساس شومه بې شمېره جنازو بدل کړم. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو، ستاسو ورور او ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم، په دې تمه یم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به او د ژوند نه به بلها خوندونه اخلئ. ملګرو، زموږ د عیني دغه خپرونې مرام مقصد دغه دی چې موږ ځان سره شاعران، لیکوالان، ادیبان ځان سره راواخلو او د دوی غږ او د دوی احساسات او جذبات تر تاسو در ورسو. نن مو هم په دغه لړ کې په عیني خپرونه کې یو میلمه ځان سره میلمه کړی دی. نو ملګرو، غواړم چې د هغوی نه شعرونه، د هغوی نه ادبي پوښتنې وکړو. نو وخت مو نه اخلم، راځئ چې میلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. ډېر محترم او ډېر ښاغلی اجمل فاروقي صاحب، تاسو ته په خپل عیني پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. صالح نادان صاحب، زه ستاسو ډېره مننه کوم چې زه یو ناچیز تاسو یو چیز وګڼلم او پروګرام ستاسو عیني پروګرامونه موږ اورو. نو ستاسو دا زیار او دا کوششونه، دا محنت، ادبي هلې ځلې دې ته چې کوم دی په دروند نظر ګورو. ډېر ښه پروګرام هم روان کړی دی. اجمل فاروقي صاحب، ستاسو نه هم مننه کوم. اجمل فاروقي صاحب داسې به هم ډېر ملګري او ډېر مینوال به هم پېژني، خو داسې مینوال او داسې ملګري به هم وي زموږ د عیني والا چې هغې ستاسو نه دي خبر. نو د داسې مینوالو دپاره خپله لنډه شان پېژنګلو وکړئ. زما نوم اجمل فاروقي دی. د کال په 1999 نیټه پېښور کې پیدا شوی یم. ابتدایي تعلیم او سبق مې چې کوم دی میټرک مې په خالد بن ولید سکول کې چې کوم دی میټرک کړی دی. اوس بیا مې اف ایس سی فري انجینرینګ وکړله. اوس بي ایس اردو کوم، 5م سمیسټر کې سبق وایم اوس. اجمل فاروقي صاحب، دا راته ووایي چې شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی او داسې څه علت او داسې څه حادثه رامخته شوې وه چې تاسو یې په شعر لیکلو باندې مجبوره کړی؟ شاعري خو چې کوم دی ما په 10م جماعت کې شروع کړې وه. هر خوا که تاسو وګورئ نو ازغن حالات ټیک نه وو، افراتفري وه، بدنظمي وه. هر خوا ته چې کوم دی لاشونه او جنازې وي. نو د دې حالاتو چې کوم دی سړی مجبوره کوي چې څه ولیکي، قلم راوچت کړي او چاله یو شعور ورکړي او چاله پیغام ورکړي. نو د دې نه چې کوم دی موږ متاثره شو. لکه ډېر پښتو بلا لیکوال پیدا کړي دي. وجه هم چې ټولو پوښتې نو دا کیدای شي. نو زه هم داسې د دې مناسبت باندې پښتو لیکل مې وکړه. ډېره ښه ده، سمه ده. اجمل فاروقي صاحب، دا راته ووایي چې شعر لیکلو سره سره تاسو آیا نثر هم لیکئ او که نه؟ دې باره کې هم زموږ دغه مینوال خبر کړي. د شعر نه علاوه چې کوم دی زه خپل افسانې هم لیکم. لکه افسانې خو دلته چونکې بیانولی نه شم، خو صرف هغه 2-3 نومونه به ولم چې یو افسانه مې لیکلې وه. د هغې تور بوټان نوم و، یو افسانه وه یو ډز، بل افسانه وه خواشه، داسې امبولنس دی. داسې افسانه هم لږې ډېرې لیکم. ډېره ښه ده. اجمل فاروقي صاحب، داسې به چې تاسو په خپله هم شاعري کوئ، نو ستاسو به هم داسې کوم د شاعرۍ استاد وي چې تاسو ترېنه ادبي زده کړې کوئ؟ داسې کوم استاد مو وي؟ نو زده کړه خو چې کوم دی زه کله کالج ته رالم هغه ټایم پورې خو زه چېرته ادبي مرکو هم نه وم وتلی. زده کړې مې دلته چې کله کالج ته رالم دلته ما خپله موږ یو غونډه شروع کړله. اتل صاحب راسره وي، اسرار اتل صاحب. بیا چې کوم دی موږ خو دلته ډېر قابل شخصیات دي، پروفیسران دي. زه به د خپل استاد ما چې زیاته زده کړه د چا نه کړې ده نو هغه پروفیسر سید شاه سعود صاحب دی، هاشم برساد صاحب، دا ټول داسې زموږ استادان دلته دي. نو اکثر موږ به ادبي غونډو کې ډېره ما زده کړه کړې ده، کومه لګیا یم. ډېره ښه ده. اجمل فاروقي صاحب، دا راته ووایي چې ډېر زلمي شاعران د مشرانو شاعرانو نه دغه ګیلې کوي چې موږ له ډاډ نه راکوي، موږ له ډاډ نه راکوي او زموږ حوصله افزایي نه کوي په شعر او شاعرۍ کې. دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ زه خو به دا ووایم چې ګیلې چې کوم دی اکثر سړی د خپلو نه کوي. پکار دی چې ګیلې وم شي. زه وایم چې دا کم مشران شاعران دي، پکار دی چې د دې کشرانو حوصله افزایي وکړي
او بل چې کوم دی د مخکې تلو توان اکثر موږ کې چې کوم دی شي اردو زبان کې دا شی ډېر د اکثر زه په مشاعرو کې دا موږ نوټ کړي دي چې مخکې تلو ته اکثر خلک څوک نه پرېږدي. زه یم چې جلس مرض ډېر زیات دی. زه یم چې پکار دی چې دا کم نوي لیکوالان چې کوم دی یو تحریک شروع شوی دی په نوي داسې تشبیهات به واورئ چې یا پنځم موسم یا داسې وغیره هوا په سترګو کې شګي داسې نوي استعارات تشبیهات چې کوم راوړي دي علامتي انداز چې کوم دی. زه یم چې پکار دی چې دې هلکانو چې کوم دی د جلس په ځای د دې حوصله افزایي وشي او دا چې کوم دی کله موږ وینو د لرګی چې کوم دی ډېر بدرنګ ښکاري خو چې هغه پالش شي هغه بیا چې کوم دی بیل چمک دمک کوي. نو زه یم چې دا لږ چمک کېدو ضرورت دی. انشاءالله دا د پښتو مستقبل به ډېر روښانه کړي. ډېره ښه ده. ښه جواب مو راکړو. دا اوسني کوم زلمی کل او اوسني دغه زلمي شاعران دي دوی چې دغه د دې شاعرۍ نه تاسو څومره مطمئن آیا دوی ښه روان دي او که نه؟ الا ماشاءالله که یو نیم کس به داسې وي چې لکه هغه ادب له چې کوم دی لوس لفظونه راوړي داسې بېهوده الفاظ یا د زویمه داسې هایکو موږ واورېده چې هغه زویمه داسې څه دې ونه لیکي چې هغه چې کوم دی ته کور کې چې کوم دی دننه نشي اورېدلی. هغې کې هغه د شمار یو څو کسان دي. باقي چې کوم دی په اکثر په مشاعرو لاړ شي نو به واورې داسې عجیب خیالات به واورې داسې نوي اصطلاحات به راوړي چې سړی حیران کړي په سوچ باندې مجبوره کړي. نو زه دې خپل هم چې کوم دی ډېر زیات متاثر یم واورم. صحیح ده. سمه ده. اجمل فاروقي صاحب دا راته ووایي چې د کتاب باره کې مو څه خیال دی؟ آیا کتاب مو چاپ دی او که نه دی چاپ او څه اراده لرئ؟ تر څو پورې چې د کتاب خبره ده زموږ چې کوم استادان دي هغه وایي لکه رحمان نادان کتاب باندې شاه سعود صاحب دا لیکلي دي چې لکه ته کتاب کې لږ تاخیر پکار دی دومره زر چاپ کېدو باندې ځکه چې بیا سړی وروسته خپل هم ستومانې خپل هم ورته د خپلو غلطو احساس کېږي. نو مخ بعد کې چې کومې غلطیانو احساس تاته کېږي پکار دی چې مخکې نه سړی سوچ وکړي چې زه دا غلطي دوهراو نه کړم دا غلطي د ما نه ونه شي. او باقي پاتې اکثر موږ استادان ګورو چې کتابونه نه چاپ کوي د دې وجې نه چې زما به شخصیت راوغورځېږي. زه یم هغه استادانو په ځای باندې چې کوم دی لکان لګیا دی اوس کتابونه چاپ کوي. پکار دی چې کتاب په داسې وخت کې چاپ شي چې انسان د چاپ کېدو قابل شي او بله دا ده چې په پراخ مټ باندې انتخاب وکړي. دا زما سوچ او نظریه ده. دا ویل غواړم ځکه چې کتاب د چاپ کېدو زه ویم چې لږ وخت پکې والي خبرې. ډېره ښه ده. سمه ده. فاروقي صاحب دا راته ووایه چې که د یو شاعر شاعري کمزوري وي هغه غواړي چې زما شاعري دې ښه شي جدت پکې راشي نو څنګه کولی شي؟ هغه دپاره څه کول پکار دي؟ زه وایم د دې دپاره چې کوم دی معاشرې مطالعه چې کوم دی ډېره ضروري ده. کله چې په انسان باندې درد تیر شي کله انسان وګرځي کله انسان مطالعه وکړي نو دې نه چې کوم دی د انسان نوې اصطلاحات والی نوې لفظونه والی نوې خیال راشي. خپل دی ولیکي کم دی ولیکي خو خپل دی ولیکي دې سره انسان روان شي. چې کله انسان مطالعه کوي معاشره ته چې کله ایسي ته ناستې دننه هغه فیل کې نه ته بیا کله د یو غریب درد ته څنګه بیان کړي چې تا باندې خپله تېر شوي نه. نو دې دپاره دا ده چې ته مطالعه وکړې ډېره ضروري ده مطالعه. بالکل. فاروقي صاحب زموږ دغه مینوال به هم تمه کوي چې موږ به د اجمل فاروقي صاحب نه خوندور شعرونه اورو نو دوی ته خپل خوندور شعرونه ورډالې کړي. خپل یو غزل مې لیکلی دی تازه دی خو مکتبه پکې نه بخښنه غواړم. هغه دی چې مطلب ده چې یک هزار دی او ټپه ده بیا خو ښه ده. یک هزار دی او ټپه ده بیا خو ښه ده ستا په خوله چې زمزمه ده بیا خو ښه ده. ښه ته سوې چې یو کال به ورته تېر کړم ښه ته سوې چې یو کال به ورته تېر کړم ښه ماشومه ده وړه ده بیا خو ښه ده. ښه ته سوې چې یو کال به ورته تېر کړم ښه ماشومه ده وړه ده بیا خو ښه ده. خوشحال خانه پښتنو باندې غږ وکړه خوشحال خانه پښتنو باندې غږ وکړه د فرنګ سره لانجه ده بیا خو ښه ده. مڼه پرېږده بیا ریا راځي زه یې نه خورم مڼه پرېږده بیا ریا راځي زه یې نه خورم ښه پوه شوم ستا روژه ده بیا خو ښه ده. مڼه پرېږده بیا ریا راځي زه یې نه خورم ښه پوه شوم ستا روژه ده بیا خو ښه ده. مونږ دواړه د یو بل لازم ملزوم یو مونږ دواړه د یو بل لازم ملزوم یو زه تورتم یم دا ډیوه ده بیا خو ښه ده. مونږ دواړه د یو بل لازم ملزوم یو زه تورتم یم دا ډیوه ده بیا خو ښه ده. نو بل غزل مطلب ده چې د خپل ځان په دایره کې اوړي راوړي د خپل ځان په دایره کې اوړي راوړي یو سړی په آینه کې اوړي راوړي او زما وینه یې روزګار دی او خالقه
زما وینه یې روزګار دی او خالقه اوس درغلې په کعبه کې اوړي راوړي زما وینه یې روزګار دی او خالقه اوس درغلې په کعبه کې اوړي راوړي او مننه دې دپاره چې تندی مې لږ شانتور شي دې دپاره چې تندی مې لږ شانتور شي دې دپاره په سجده کې اوړي راوړي مننه او نن جمعات او سبا بیا په میخانه کې نن جمعات او سبا بیا په میخانه کې دا سړی خو په توبه کې اوړي راوړي ډېره مننه نن جمعات او سبا بیا په میخانه کې دا سړی خو په توبه کې اوړي راوړي او ستړی شوی ستا وجود سوري ته ناست دی ستړی شوی ستا وجود سوري ته ناست دی ستړی شوی په توبه ستړی شوی په دمه کې اوړي راوړي او مقصد چې چاته وی چې ما غزل هم مکمل کړو چاته وی چې ما غزل هم مکمل کړو او اجمل په قافیه کې اوړي راوړي واه واه ډېر ښه ډېر الله اجمل فاروقي صاحب ډېر ښکلي شعرونه ډېر خوندور شعرونه مو را سره شریک کړل ما خو ډېر خوند واخیستلو او مینوالو به هم ډېر زیات خوند اخیستی ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې موږ سره په مرکه کې ناستې وکړه ستاسو هم زه ډېره مننه کوم چې زه ناچیزم چیز وګڼلم او وخت مو راله راکړو د زما غږ مو تر مینوالو پورې ورسول ډېره زیاته مننه ستاسو هم مینوالو دغه ورځ سره په ننني آینې خپرونه کې ډېر محترم او ډېر ګران اجمل فاروقي صاحب چې تاسو ترېنه ډېرې ګټورې خبرې او ډېر خوندور شعرونه مو ترېنه واورېدل تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرامین داود جان پاگل صاحب له اجازت ورکړې د لوی الله په امان